دوکانداره کاجو د سره شته یا نسته ولې هغه نه دي چې پراته دي مخ له کاجو دی تاسو دوکه راکوله بله بانه به دې جوړوله لمبېدلې خو څوم نه یار عارف خان ولې دونه پریشان یې دونه ټینشن پر چیش کوي یاره پیرک په فیسبوک کې 6 میاشتې یو نجلۍ را سره فرینډ بله 6 میاشتې بعد ما ورته وژړل تا ژړل پر چیش ورته ما ورته ځان اشکاره کړي چې ځان اشکاره کړي هغه په پښین کې مستري و یاره عثمان او دا پیرک ته خو سبا نه بل سبا واده دی دا رقم خیرن ګرځي یاره پیرکه ته خو هم ناشې دي که یو بیوټي پارلر له ولاړ په ځان یې څه ګوته ووه یاره عثمانه زه دا واده نه کوم ولې په وجه د دې ما کورناستن ولګول زه اوس پر ځان باندې حیران یم چې زه نر یم که ښځه یاره پیرکه دا ورور د سکوله راوباسه یو کار دنده په وکړه یاره عثمان خان زما ورور عریب چې دی ډېر قابله سړی دی ډېره قابله پړایي کوي مړی قابله د کمې خوا دی پرون ماشټر په کلاس کې ورته ویلې ول هغه کوم حیوان دی چې غاښونه یې نسته ده ورته زما انا تا هغه بدله راوله وایي هوا هوا تا هغه لکه یاره زه کیسه درته کوم یاران ویګه کیسه یوه نجلۍ وه یار ته ټلیفون وکړي ولاله او جانو چیرې یې هغه لک ورته وویل ول دا په موټر کې ناست یم روان یم بازار ته شاپینګ کوم دا نجلۍ ورته وویل د شاپینګ زو د کوم بس په سر کې چې ته ناست یې کرایه دې ما ورکړه پیر صاحب ستا واده کله دی ما واده که څه کېږم نه ولې دغه مریدان لاسونه دومره ډېر راڅټلي دي که څه د واده لیکۍ چې مې تا وکړله خاموشي اختیار کړي د پانسۍ مجرم پیش کړي دا به ډایرکټ بوځه پانسۍ نه کې سر جي د یو خواهش دی ځوانه ستا اخري خواهش چش دی سر پې ما هغې پانسۍ کوي خو زما دا یو ارمان دی زما یې دې د سره لایق پالو شیر کړي